د پوهې څراغ. د کتاب پیژندنې او د مطالعې دود پالنې ځانګړې خپرونه. که تاسې د خپلې اړتیا او خوښې وړ کتابونو په لټه یاست، که د غوره او شاهکار آثارو د منځپانګې له خبرېدو لیوالتیا لرئ، نو د پوهې څراغ خپرونه واورئ. دا خپرونه هر شنبه مازدیګر 5 بجې او تکرار یې دوشنبه پر همدې وخت اورېدلی شئ. د پوهې څراغ. ربستا مهرباني دریابونه می ملګری دا چې ډېر څه مې زده کړي کتابونه می ملګري ربستا مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پوهې څراغ خپرونې ته ښه راغلاست. د پوهې څراغ خپرونه د کتابونو پیژندنې او کتاب لوستنې دود ته وده ورکولو په پار ترسره کیږي. موږ هره اونۍ یو ځانګړی کتاب تاسو ته در پیژنو. نه یوازې موږ پرې غږیږو بلکې د کتاب لیکوال هم درته غږوو. هغه چا چې دا کتاب یې لوستی وي دوی په اړه څه نظر لري. د درنو لوستونکو نظرونه هم په همدې خپرونه کې تاسو ته در اورو. کتاب د انسان د عقل او پوهې تر ټولو نږدې ملګری دی. هغه ملګری چې نه ستړی کیږي، نه خفه کیږي او نه هم دروغ وایي. څومره چې انسان کتاب لولي هغومره د فکر روښانه، خبرې ژورې او نظریې پراخیږي. د بشر د پرمختګ هره لاره له کتاب څخه تیریږي، ځکه کتاب د پوهې، تجربې او تاریخ خزانه ده. کرات پوهنا هم سنا او هم روزنا رنگی تتمش استاز قلمنا ملګری. درنو اوریدونکو د دې اونۍ د پوهې څراغ خپرونې موضوع مو د لیکوالۍ لار کتاب دی. د دې لپاره چې د لیکوالۍ لار کتاب په بشپړ او پوره معنا سره وپیژنو نو زموږ همکار محمد عمر ځواک ته تم کیږو. د لیکوالۍ لار. د لیکوالۍ لار د استاد اسدالله وحیدي لیکلی کتاب دی چې چاپ کالی 1403 لمریز دی. د دې کتاب کچه یا اندازه رقی ده. دا کتاب 10 څپرکي لري. د دې کتاب د لیکوال ښاغلي استاد وحیدي په خبره دا کتاب له یو مبتدي لیکوال سره مرسته کوي چې له 0 تر 100 پورې د یوې لیکنې ټول پړاوونه وپیژني او عملي کړي. دا کتاب د ځینو ځانګړنو په درلودلو د لیکوالۍ په اړه لیکل شویو کتابونو ځانګړی او بیل دی. لومړی ځانګړنه یې دا ده چې ژبه یې تر ډېره حده ساده او روانه ده، پرغښتې نه ده. ځینې کتابونه همداسې وي چې د لیکوالۍ په باب غږیږي خو خپله به د کتاب د لیکوالۍ ژبه داسې صخروي چې د خبرې معنا او مطلب ته لوستونکي په څو وارو لوستلو رسیږي. دویمه ښه ځانګړنه یې دا ده چې د څپرکو تسلسل مناسب دی. له پیله تر پایه لوستونکي ته ګام په ګام د لیکوالۍ لار ورښایي. که لوستونکی کتاب لولي لار ورکی کیږي نه او ذهن به د پوښتنو په کوڅو کې سرګردانه نشي. زما خپله تجربه دا ده چې د ځینو کتابونو د لوستونکو پر وخت بني آدم له هغو پوښتنو سره مخ کیږي چې باید هماغه مهال ځواب کړل شي. خو استاد وحیدي په مناسبو ځایونو کې لا له وړاندې پوښتونکو ته وایي چې د هغوی په ذهن کې شاته پوښتنې به د مشخص ځای په ښودله ځواب کړل شي. د دې کار ښېګڼه دا ده چې لوستونکی په ذهني توګه ډاډمنېږي چې خپلو پوښتنو ته به په راتلونکو پاڼو کې ځواب ومومي. درېیمه ښېګڼه د دې کتاب دا بلل کیدای شي چې د هر څپرکي په پای کې د پوښتنو په کولو سره لوستونکی اړ کوي چې پر لوستل شوي موضوع فکر وکړي او ځان وارزوي چې له کتاب یې څه او څومره اخذ کړی دی. کتاب په پای کې د پوښتنو یوه کلي هم لري چې لوستونکی کولی شي په مرسته یې سم او ناسم ځوابونه معلوم کړي. له ښه شامته چې په پښتو ژبه کې د لیکوالۍ په اړه نور لیکل شوي کتابونه هم شته، خو زما په نظر د ډېرو لوستونکو مینه او تنده به خړوبه نه کړای شي. د استاد وحیدي په خبره په پښتو کې د لیکوالۍ نور لارښود کتابونه هم له وړاندې لیکل شوي دي چې ځینې رسمي تدریسي اثار دي او ځینې بیا رسمي نه دي. ما دا ټول اثار لوستلی دي. له بده مرغه د دې کتابونو لویه برخه هیڅ لیکوالي نه ده بلکې پر ادب تیورۍ، د لیکوالۍ پر تاریخ،
ګرامر، املا او نور هغو مسایلو بحث کړی چې ښایي له لیکوالۍ سره مرسته وکړي، خو لیکوالي نه ده. دا کتاب سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پښتو څانګو کې رسمي تدریسي اثار دی، خو ښه والی دا دی چې که یو څوک د لیکوالۍ مینوال دی خو په پوهنتون کې زده کړیال نه دی، د لیکوالۍ په برخه کې ورسره مرسته کولی شي. زموږ په ټولنه کې د ادبیاتو له پوهنځیو فارغ شویو کسانو څخه د لیکوالۍ تمه ډیره ده او دا تمه ډیره بېځایه هم نه ده. د ادبیاتو کار له لیکوالۍ او ان ښې لیکوالۍ سره دی. ممکن له ادبیاتو د فارغ شوي یو چا نه د لیکوال کېدو یو لامل به همدا وي چې په پوهنتونونو کې د علمي لیکوالۍ مؤثر اثار نشته. زیاتره یې د توتیانو غوندې د تیوریو په قفسونو کې بندي پاتې کیږي او فکر کوي چې ادبیات یوازې د تیوریکي چوکاټونو یادول او زده کول دي. زه فکر کوم چې د استاد وحیدي د اثار به تر ډیره بریده هغه خلا راډکه کړي چې له پوهنتون یا راوتونکي کس به له راوتلو سره سم د لیکوالۍ پر لارو چارو هم بلد وي. د پښتو ژبې په پرتله د دنیا په نورو ژبو کې د مبتدي لیکوال لپاره زښت ډېر اثار او کتابونه لیکل شوي او له برکته یې په خپله ژبه کې د لیکوالۍ په نزاکتونو بلد او خبر وي. په همدې کتاب کې د لیکوالۍ په باب له لیکل شویو نورو کتابونو هم اخیستنه شوې. د دې کتاب لیکوال استاد وحیدي په خپله سریزه کې لیکي: په دغه کتاب کې مې د لیکوالۍ له شته ټولو پښتو لارښود کتابونو استفاده کړې ده. ورسره مې د فارسي ژبې ځینې کتابونه هم د اخځونو په توګه کارولي دي. د دې ترڅنګ د لیکوالۍ په برخه کې له ځینو مشهورو انګلیسي کتابونو مې هم پکې ګټه اخیستې ده. زه د دې کتاب د یوه لوستونکي په توګه له ښه نیته وړاندیز کوم چې د لیکوالۍ له مینوالو سره به د دې کتاب لوستنه مرسته وکړی شي چې د لیکوالۍ پر لار ګامونه واخلي. د کتاب لیکوال استاد اسدالله وحیدي ته لا ډېرې بریاوې. ربستا مهرباني دریابونه مې ملګري دا چې ډېر څه مې زده کړي کتابونه مې ملګري ربستا مهرباني. درنو اوریدونکو د خپرونې په دې شیبو کې هم د لیکوالۍ لار د کتاب له لیکوال ښاغلي استاد اسدالله وحیدي سره مرکه لرو. تاسو یې اوریدو ته رابولو. په لومړي سر کې استاد ستړي مو شي په خیر راغلی خپرونې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د حریت رادیو ټولو اوریدونکو ته. ډېر زیاته مننه استاد اصل دی چې ډېر مصروفیتونو بیا موږ ته وخت راکړ. هیله کوم تاسو هم مننه چې زموږ پیغام رسوي. ډېر زیاته مننه. استاد محترم که په لومړیو کې راسو د لیکوالۍ لار کتاب مو د کومو اړتیاوو له مخې ولیکه؟ له ډېر وخته چې ما د لیکوالۍ مختلف کتابونه کتل په پښتو ژبه کې حتی په دري ژبه کې. دغسې یو کتاب چې هغه د لیکوالۍ لارښود وي هغه د مرغه نه و. که څه هم په لسګونو کتابونه لیکل شوي د لیکوالۍ د لارښود په نامه یا د لیکوالۍ فن یا د لیکوالۍ هنر یا د ورته نومونه، مګر هغوی تر ډیره د دې په ځای چې په لیکوالۍ راوڅرخېږي هغه تر ډیره د ادبپوهنې کتابونه دي، ادب تیوري کتابونه دي. د دې پر ځای چې په لیکوالۍ تمرکز وکړي، د لیکوالۍ تخنیکي لارې چارې وښيي، هغه ډیر زیات د ادبي ژانرونو تیوري تشریح کوي. نو اړتیاوه هم دا چې په کابل پوهنتون کې د محصلینو لپاره هم د افغانستان په نورو ولایتونو کې د محصلینو او له پوهنتونونو د باندې د ټولو کسانو لپاره چې غوښتل لیکوالي زده کړي، د لیکوالۍ په لاره مزل وکړي، د هغوی اړتیا ته په پام سره ما دغه کتاب ولیکه. ډېره زیاته مننه استاد. نوموړی کتاب استاد د څو کلونو تجربو زیږنده ده؟ تقریبا 10 کاله ما په کابل پوهنتون کې د لیکوالۍ تدریس کړی و. مختلف کتابونه مې د دې لپاره لوستي وو، هم په پښتو کې، هم په دري ژبه کې، فارسي کې، هم په انګلیسي کې، او هم خپلې تجربې وې. د دغه ټولو څخه چې ما کوم مخص کړی و او خپلې تجربې مې وې هغه مې ټولې راټولې کړې دي او په نتیجه کې دغسې یو کتاب مې ولیکه چې تقریبا 10 کاله ما په دې مسله باندې پرله پسې کار کړی و، تمرکز مې کړی و، څو نتیجه دغسې یو کتاب شو. مننه استاد محترم. کرا شو دې ته یاد کتاب یوازې د ادب لیکوالانو ته لارښود دی که خبریال، لیکچرر او ویبلاګر ته هم یعنې استفاده ورڅخه کولی شي؟ هر څوک چې غواړي لیکوال شي، که په هره برخه کې وي، که یو سړی غواړي په ژورنالیزم برخه کې کار وکړي، که یو سړی غواړي اقتصادي مسایل ولیکي، که حقوقي مسایل ولیکي، په ادبیاتو کې لیکل وکړي، په ژورنالیزم مختلفو ژانرونو کې لیکل وکړي، هر څوک چې غواړي لیکل وکړي، مقاله ولیکي،
مختلف ژانرونه لیکي. د دې ټولو لپاره د اصلا یو لارښود د دې په ځای چې د کتاب ډیر مشخص مخاطب ولري دی برخه تر ډیره یو عام کتاب دی چې نه هر څوک کولی شي چې د لیکوالۍ په هر برخه کې د غوړي کار کړي هغه تر استفاده وکړي. یعنی د دې مخاطبین ټول هغه کسان دي چې لیکوالي کوي که دغه لیکوالي په هر برخه کې وي، په هر موضوع وي، په هر څنګه کې وي. نو د ژورنالیزم مختلف برخو کې کارکونکي کده ورځپاڼې لپاره لیکل کوي، کده سایټونو لپاره لیکل کوي، کده مختلفو برخو لپاره لیکي، حتی سوشل میډیا کې لیکل کوي. همدغه سه په ادبیاتو کې څوک کیسه لیکي، که مقاله لیکي، که خاطرې لیکي، که یادښتونه لیکي، کارڅه لیکي، او یا په نورو برخو کې څومره کسان دي چې په هر برخه کې لیکل کوي د هغو ټولو لپاره د یو لارښود په پام کې نیول شوی دی. استاد، نوموړی اثر د لیکوالۍ اخلاق او مسؤلیتونو په اړه څه پیغام لري؟ په پایل کې بحث کوي خصوصا له دې اړخه چې اصلا لیکوالي څه ارزښت لري، څه اهمیت لري. بیا په ځانګړي ډول د اسلام له زاویې د لیکوالۍ ارزښت او اهمیت څه دی. بیا په داسې یو وخت کې چې موږ تاسو پوهیږو موږ چې په کومه نړۍ کې اوسېږو دا نړۍ د روایتونو او د کیسو او د روایت سازۍ نړۍ ده، او په دې کې جګړه اصلا یغه نرم ځواک ډیر زیات دغه شی دی. په کتاب کې په دې بحث کې په پایل کې د دې لپاره چې هغه څوک چې غواړي لیکوالي زده کړي هغه ته یو انګیزه هم پیدا شي چې اصلا په دغه وخت کې د یو لیکوال مسؤلیتونه څه دي. په ځانګړي ډول د داسې لیکوال چې هغه مسلمان وي، اسلامي فکر کوي او فکر کوي چې اسلام په ما حق لري، زه باید د اسلام لپاره یو څه وکړم. مننه استاد محترم. ډیری مثلا د پوهنتون محصلین یا هم بغیر له محصلینو غواړي چې لیکوالي پیل کړي یا د لیکوالۍ د پیل اراده لري، د دې کتاب لوستل ورته څومره اړین دي؟ زه فکر کوم دا کسان لپاره چې غواړي لیکوالي زده کړي که هر څوک وي یو واضح لاره ترسیموي، یو واضح لاره ورښیي چې تاسو له کوم ځای نه پیل وکړئ، د پیل لپاره څه اړتیا لرئ، څنګه مخ پر وړاندې ګامونه واخلئ. د لیکوالۍ هغه څلور پړاوونه ډېر په جزئیاتو تشریح کوي چې مثلا تاسو غواړئ اول لیکل وکړئ، موضوع له کومه کړئ، د موضوع د پیدا کولو اساسي سرچینې څه دي. که په سرچینو کې تاسو موضوع پیدا نشئ کړئ، کوم تخنیکونه کارولای شئ د موضوع د پیدا کولو لپاره. کله چې موضوع پیدا کړئ په دې بحث کې چې موضوع مو پیدا کړ څنګه ورته معلومات راټول کړئ. کله مو چې معلومات راټول کړل څنګه دغه معلومات تاسو چاڼ کړئ، کوم معلومات به دین تاسو په درد خوري، کوم په درد نه خوري. بیا په دې بحث کې دغه معلومات څنګه کټګوري کړئ چې ترتیب کوم اول راوړم، کوم بیا راوړم، کوم په ترتیب سره څنګه راوړم. لدین وروسته په دویمه مرحله کې څنګه تاسو دغه معلومات کاغذ ته ښکته کولای شئ، ډرافټ لیکلی شئ، یوه خاکه لیکلی شئ، یا په کمپیوټر کې څنګه لیکلی شئ. تاسو فایل کوئ، په فایل کې معمول له څه ډول خنډونو سره مخ کیږئ، له رواني لحاظه څه ډول حالتونه په تاسو راځي، د دغه حالتونو نه څنګه وتلی شئ. بیا په دې بحث کېږي چې د یوې لیکنې جوړښت څنګه دی، فایل باید څنګه وي، لیکنې څو ډوله فایل کولی شئ، فایل څه اهداف لري. بیا دغه اهدافو ته د رسیدو مختلفې طریقې څه دي چې تقریبا 11 ډوله فایل پکې تشریح شوی چې تاسو 11 ډوله د لیکنې فایل کولی شئ. بیا د لیکنې په منځ بحث شوی چې څنګه تاسو لوستونکی قانع کولی شئ. د لوستونکي د قانع کولو یا د مخاطب ته د پیغام د رسولو مختلفې لارې چارې څه دي، په دې په تفصیل بحث شوی. په دې هم بحث شوی چې د لیکنې پای څنګه وي، څه ډول لیکنه تاسو ختمولای شي، څنګه باید ختم شي، کومې طریقې دي. د لیکنې په عنوان هم پکې څنګه لیکنه ته تاسو عنوان وټاکئ، د عنوان باید څه ځانګړنې ولري، په دې په تفصیل بحث شوی. بیا په دې پکې بحث کیږي چې لیکنه مو چې کله کاغذ ته ښکته کوم لیکله دغه شان پکې مراد کړل، څنګه لیکنه بیا وګورئ، له موضوعي اړخه څنګه وګورئ، د جوړښت لړخې څنګه وګورئ. په دې په تفصیل بحث شوی چې بیا کتنه ورته وایي. دریم پړاو دی په لیکوالۍ کې. څلورم پړاو په ایډیټ هم بحث کیږي چې څنګه بیرته خپل لیکنه ایډیټ کړئ، له سره یې وګورئ، تصحیح کړئ، له ژبني اړخه، د کلمو له اړخه، د لیکنې ژبه باید څنګه وي، څه ځانګړنې باید ولري، جملې باید څنګه وي پکې، کلمې باید څنګه وي پکې. په دې ټولو مسایلو په تفصیل سره بحث شوی. نو هغه کسان چې غواړي د لیکوالۍ په لاره مزل پیل کړي، دغه لپاره زما په باور ده یو ښه کتاب دی. هغه یعنی له صفر پیل کیږي تر سل پورې، ټول مسایل پکې په جزئیاتو تشریح شوي. مننه استاد. کوم ستونزې مو تجربه کړې چې د دې کتاب لیکلو ته یې حل کړئ؟ یو مسله چې زه متوجه کېدم، یو خو مې یادونه وکړه مخکې چې متاسفانه یو ښه لارښود نه و. دویم مسله دا ده چې په پښتو کې لیکوالان چې دي د لیکوالۍ ته تر ډیره اماتور شکل راغلي دي، په مسلکي شکل لیکوالۍ ته نه دي ننوتلي. د دې معنا دا نه ده چې دوی د لیکوالۍ استعداد نه لري، فوق العاده استعدادونه شته په پښتو ژبه کې او ډېر ښه لیکل کوي د لیکوالۍ، مګر دوی د لیکوالۍ په تخنیکو نه پوهېږي، د لیکنې په جوړښت نه پوهېږي. ښه لیکوال وي، ښه با استعداد وي، خو له مسلکي اړخه لیکوالۍ ته نه وي راغلی،
نو ځکه چې کله لیکل کوي په لیکل کې ستونزې وي. ښه هغه مثبت ټکي چې دوی لري کله هغه سره دغه ټکي یو ځای شي چې دوی دغه تخنیکی اړخونه هم د لیکنې مراعات کړي نو موږ په پښتو کې د ډېرو ښو لیکوالانو شاهدان وو چې ډېر ښه لیکوالان پیدا شي. په دې خاطر چې زموږ تقریبا 9.9% خلک لیکوالان اماتور لیکوال دي یعنی په مسلکي شکل لیکوالۍ ته نه دي راغلي. نو دا یو اساسي ستونزه وه. د دې لپاره اړتیا وه چې دغسې یو ګام پورته شي تر څو څوک چې لیکوالۍ ته راځي په داسې لاره راشي چې هغه مسلکي او هغه تخنیکي لارې وي تر څو هغه استعداد چې دی لري له هغو نه ښه استفاده وشي او نتیجه یې ښه وي. د وروستۍ پوښتنې په اسمان دی استاد محترم د لیکوالۍ اړوند ممکن په پښتو ژبه کې په نور ژبو کې خو لیکل شي پښتو ژبه کې هم کتابونه نور هم لیکل شوي دي دا کتاب له نورو ورته اثارو څه توپیر لري؟ د لیکوالۍ کتابونه په پښتو کې موږ لرو هم الفت صاحب شروع کړی و پښتو لیکوالي هغه املا او انشاء لیکل هغه املا او انشاء پکې بحثونه شته ګټور بحثونه دي د شک نشته خو د لیکوالۍ یو منظم او سیستماتیک کتاب نه دی. له هغه وروسته چې په پوهنتونونو کې د لیکوالۍ کوم کتابونه تدریسیږي یو سړی په قاطعیت دا کولی شي چې هغه لیکوالي نه ده بیخي. د اکاډمۍ ځینې غړو کتابونه لیکلي ډېر چاپ شوي هم دي کتابونه خو هغه د لکه د ما اول تنده وه چې لوم به مې ولدو حتی چې زه محصل وم چې ویل ولم ما ته په لیکوالۍ کې یوه لار راوښي خو چې کتاب به مې پرانیست وړاندې به تلم هغه لیکوالي نه وه. یا به املا پکې تشریح کوله یا به لیکنښې په داسې به تشریح کوي چې به خپله هم نه وي مراعات کړې خپله به یې غلطۍ پکې کولې یا به د ادب تیوري مثلا داستان څه دی داستان تعریف به یې راوړل داستان توکي به یې راوړل دغسې تشریح به یې کړی و چې دا خو د ادب تیوري بحث دی. په پوهنتونونو کې هم چې کوم کتابونه لیکل شوي په کابل پوهنتون کې لیکل شوي په ننګرهار پوهنتون کې لیکل شوي 3-4 کتابه په ننګرهار پوهنتون کې لیکل شوي په اکاډمۍ کې 2 کتابه لیکل شوي 2-3 په ښوونې او روزنې پوهنتون کې 2-3 کتابه لیکل شوي دا ټول کتابونه چې تاسو راواخلئ له بدمرغه یو هم لیکوالي نه ده. په لیکوالۍ خصوصا د لیکوالۍ په تخنیکي اړخونو تمرکز نه کوي. په دې وروستیو کې 2-3 کتابه داسې وو چې څه مهم او ګټور بحثونه یې درلودل. په دې کې یو کتاب د استاد شپون دی چې یوه برخه خصوصا د تصویر سازی او د مسایلو کې بحثونه لري. البته استاد شپون مقالې دي چې د لیکوالۍ په شکل د کتاب تر نامه لاندې خپرې کړي. د دې ترڅنګ د ګل رحمان رحماني یو کتاب دی د لیکوالۍ لارښود دی هغه هم ډېر ګټور بحثونه لري. ورسره د محب زغم یو کتاب دی چې هغه هم په یو برخه کې د لیکوالۍ لپاره ګټور لارښوونې لري. خو د ټولو کتابو کې بیا هم هغه ستونزه شته چې یو بشپړ لارښود نه دی. نو په دې خاطر زما هم دغه کتابونه ټول کتلي وو هم محصلینو ته 10 کال لارښوونه کړې وه راته معلومېدل چې څه ته اړتیا ده څه ته نه ده څه شی زیات دي څه شی کم دي. خپلې تجربې نورې مطالعه او په دې ترڅنګ په انګلیسي او فارسي کې چې کوم د لیکوالۍ لارښود کتابونه کتلي وو دغه ټولو ته په کتو سره ما داسې یو شی لیکلی چې هم نوی وي هم متفاوت وي او هم یو کارنده لارښود وي داسې لارښود چې رښتیا هم محصلینو ته ګټه ورسولی شي. ډېره زیاته مننه قدرمن استاد چې خپرونې ته راغلی ویاړ مو راوباښه. ډېره مننه له تاسو هم کور ودان. آرام پشم راحت باورمند یم کړم په محنت زه آرام پشم راحت باورمند یم کړم په محنت تیارې پورته باله مخشي مشالونه مې ملګري دا چې ډېر څه مې زده کړي کتابونه مې ملګري. درنو قدرمنو اوریدونکو اوس هم د لیکوالۍ لار د کتاب لوستونکو نظریاتو ته تم کیږو دا چې دوی په اړه څه نظر لري او څه وایي په ګډه یې اورو. د دې کتاب په لوستلو زه په ځان کې ډېر قوت د لیکلو وینم. مخکې له دې چې دا کتاب ما نه ولوستلی نو ما هېڅ لیکل نشو کولی. اوس نو د دې جوګه شوی یم چې یو څه ولیکم او ډېر ښه نثر ولیکم او اوس فی الحال هم نثر لیکلو په جریان کې هم نثر لیکم ښې کیسې لیکم لنډې کیسې لیکم او د نثر لیکلو هنر مې زده کړی د دې کتاب برکت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د هوریت رادیو ټولو اوریدونکو ته د لیکوالۍ لار کتاب ډېر یو مؤثر او موثق کتاب ده چې استاد محترم د کابل پوهنتون چاپ کړی ده. نو تاسو کولای شئ چې لدینا ګټه واخلئ. زه خپل شخصا د کتاب سمال لوستلی ده مخکې ما لیکل سم نسو کولای تخنیکی مشکلات ډېر درلودل. دغه په لوستلو سره د ما مشکلات ټول تخنیکی
حل سوي دي او زه اوس ډیر مؤثر او ښه لیکل کوی سم، نو تاسو ته هم دغه کتاب د لوستلو بلنه درکوم چې دغه کتاب ولولئ او یو ښه لیکوال ځان جوړ کړئ. دغه کتاب چې دی دا یو څه سبکي ځانګړنې لري چې هغې د دې کتاب ښکلا ته ډېره اهمه برخه ورکړې ده، چې په هغې کې یو دا خبره ده چې د دې جملې لنډې دي، نو اکثره خلک حساس او ظریف لوستونکي د هغوی په مزاج باندې د نثر اوږدې جملې ښې نه لګېږي، نو دا د لویو لیکوالانو ځانګړنه ده او په دې کتاب کې هم دا خبره شته ده. بله خبره پکې دا ده چې کلمې ثقیلې نه دي، څه چې موږ په روزمره محاوره کې کمې کلمې او کم لغتونه استعمالوو نو هغه د دې کتاب حصه ده. مثلا که موږ د بعضو د کوڅې پښتونخوا د ډېر مهمو لیکوالانو کتابونه لولو نو په هغې کې د لیکوال ژبه او د کتاب ژبه یوه نه ده، نو د دې کتاب بله سبکي ځانګړنه دا ده چې د لیکوال ژبه د لیکوال وینا خبره دا سره یوه ده. نو بل په دې کې د ډېرو مهمو ماخذونو نه استفاده شوې ده چې په دې کې مثلا یو انګریزي د لیکوالۍ لارښوده د باربرا فاینکلوز چې د دې د نظریاتو نه پکې ډېره استفاده شوې ده. نو د دې کتاب نهایت ښه ځانګړنه دا ده چې د دې شروع یوې لیکنې نه د مخکې پړاو نه شروع کیږي چې ستا په هغه شعور کې د دې یو تصوري او بیا تر هغه حده رسیږي چې تر یوې لیکنې ته ټکی کېږي، نو په منځ کې چې څه مطالب راځي د ټولو باندې بحث شوی دی او تا دې ته هڅوي چې ته قلم راواخلي او یو څه ولیکې. تلی کړم تلاوت د ژوند می د راحت، د قرآن می ژوند زده کړی حادثونه می ملګري، دا چې ډېر څه می زده کړي کتابونه می ملګري. درنو اوریدونکو د دې اونۍ د پوهې څراغ خپرونه مو همدومره وه. تر بیا او یو بلې خپرونې چې یو نوی کتاب پکې معرفي کوو، د کتاب له لیکوال سره به غږیږو او د لوستونکو نظریات به هم پکې راخلو. تاسو ټول په لوی او سپېڅلي خدای تعالی سپارو، هر چیرې چې یاست خدای تعالی مو ښاد او آباد لره. د مورید نیکمل وینا کتاب ژوند کتاب رونا، کاش د هر افغان په لاس شي ارمانونه مې ملګري، دا چې ډېر څه مې زده کړي کتابونه مې ملګري. ربه ستا مهرباني دریابونه مې ملګري، دا چې ډېر څه مې زده کړي کتابونه مې ملګري. ربه ستا مهرباني دریابونه مې ملګري، دا چې ډېر څه مې زده کړي کتابونه مې ملګري. د پوهې څراغ، د کتاب پیژندنې او د مطالعې دودپالنې ځانګړې خپرونه. که تاسې د خپلې اړتیا او خوښې وړ کتابونو په لټه یاست، که د غوره او شاهکار آثارو د منځپانګې له خبرېدو لیوالتیا لرئ نو د پوهې څراغ خپرونه واورئ. دا خپرونه هره شنبه مازدیګر 5 بجې او تکرار یې دوشنبه پر همدې وخت اوریدلی شئ. د پوهې څراغ.